خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني د دولتي چارواکو پښتون کې د غږیزو او انځوریزو رسنیو لخوا د رسنیو سره د ښو اړیکو په خپلو چارو کې د غوره مدیریت په اساس وستایل شو. د ژورنالیستانو په نمایندګي د ازمون راډیو مسؤل نوموړی یو باصلاحیته مهربان او دندې ته ژمن شخص وباله. همداشان نوموړي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خوست اطلاعاتو ریاست اړیکې د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو سره ښې یادې کړې. پر مسئولین و خبریالانو نه عقاید همکاری به زیاد دادم. بالمقابل د اطلاعات لاسرسی په برخه کې همداشان د خبریالانو ترانسپورت په برخه کې ولسوالۍ ته د راپور جوړوندې په ورځي یا په نورو مسایلو کې او یا وغیره په ځینو اداراتو کې پر وخت معلوماتو نه شریکول پر وخت چې ملګرو د سره تماس نیول د پر وخت همغږي کړي دي او دوی د پوره هغه د همغږۍ وسیله جوړ شوی دی. جناب عثماني صاحب زیاد کاری سابقه چې ژوند یې وقف کړی مطبوعاتو ته زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې مثال وي د بدون هر ډول خبرونه ده. یعنی د مطبوعاتو هغه اړیکه او ارتباط او فعالیت او فعال درې لسیزه زیات وخت تېر. عثماني صاحب شفقت او ترحم د ده هڅونه نه وای. زمونږ په خوست کې رسنۍ په دې حالت کې نه پاتې کېدی چې د اوس دي. د خوست سیمه ییزو چارواکو د دغې ناستې ستاینه وکړه او ښاغلی عثماني یو ښه رهبر او د مطبوعاتي برخې یو بااستعداده شخص یاد کړ. دا په دې معنا چې نوموړی د افغانستان ټولو تعرضي اقدامات او حرکاتو ته هر غړی هر ثانیه متوجه و. حال دا چې نوموړی معذور هم مریض خو بیا هم د نوموړي توجه هغه ذهنیت فکر د افغانستان جهادي حرکتونو ته رب العالمین دې د نوموړي خدمات خپل عظیم او عالی دربار کې قبول کړي. د خدمات کا په جهادي ډګر کې دي که د اطلاع که د رسنیو او د مطبوعاتو په ډګر کې دي دا بالکل اجلا من الشمس دي. موږ ډېر وړه وو چې د ده هغه خوږانه تکي لهجه او خنجره چې موږ په ډېر وړوکوالي کې د هغې نه متاثر. د یادې ستاین غونډې په پای کې ښاغلی عثماني د راغلیو خبریالانو لخوا په ستاینلیک د ښو کړنو په ایوارډ وستایل شو او په وروستیو کې ښاغلي عثماني ته د اعزاز لونګۍ ورپه سر شوه.